مړه پرېږدوه لرې که نو بس ډوډۍ خورو او بیا وده کېږو بیا بس دی ښه نور ولاګ نه کوم ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات امید لرم چې تاسو به ښه نننی ولاګ چې دی نو دا د اختریز ولاګ دی خو د اختر دا چکر مونږ داسې لږ شانتې لیټ کړی و د دې د وجې چې مونږ دا رش ورته کم شي مونږ چېرته روان یو او چېرته ځو دا درته هم وایم او کم ځای به سټی کوو څه قیصه به تاسو ته کم کم ځایونه ښایو مونږ روان یو کالام ته او مهوډن ته ګورو به چې شپه به زمونږ کم ځای راځي او مهوډن ته به څه ټایم رسو دا مونږ ته هم پته نشته خو تاسو مونږ سره په دې ولاګ کې وګورئ راځئ په دې ولاګ کې ما سره نوید دی او حسن دی راسره نو مونږ سره راځئ وردی رازی چی زور او گورو چی سمرا زور وردی رامخ کے شہید چاچا پسرونو کی چخ کر دی د پیخن د چا خبر تیخت چرت کیگی زغر یم کدا حاجی ملګرو تاسو مونږ سره دغه په لاره باندې ښایسته ښایسته ځایونه ولیدل دغه مې درته وښودل مونږ اوس رالو دا د مدین پل دی که چېرته ملګرو لیدلی وي نو دا ویني او دلته رالو مخکې به ځو مونږ سره راځئ لیلا پرورو کې د قدمونه لیلا جامې کپیالی شراب ما تکړی ډالی شراب زه د بنګو بوټی یم ته هم لیونی شراب زه د بنګو بوټی یم ته هم لیونی شراب ښځې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې روان یو د مدین کې دا دی مونږ بحرین ته راورسېدو موسم ډېر زیات ښکلی دی مونږ چې دی نو ځانه څه بوتلې موتلې راواغستې او په دې لاره کې مو لږ وټې بازار کې مو لږ وټې سټی وکړه داسې به کوو چې کباب ولکو شوی دی اصن هغه به کباب راواخلي داسې وچ وچې خورو او خوندونه ترې اخلو ډېر خوند کوي مخې ته ځو مونږ سره مخې ته راځئ چې څه څه کوو د دغې قدرتي ښکلا نه خوندونه را سره واخلئ کباب چې دی نو دا دی راوړل او اوس به یې خورو یاره تاسو ترې په دې ویډیو کې خوندونه واخلئ او مونږ به ترې داسې خوندونه واخلو ټیسټ څنګه دی نوي د وایسه که ګرم به یې خو باره لکه ډېر ښکلی دی تاوستا خندا جنت مالا تاوستا جنت سواد دے استا غیگدا دا جنت او دا جنت کالام په روډ روان یو داسې سایډ ته ودرېدو د پل ته ښکته کوزېږو او یو څو تصویرونه پکې اخلي او لږ سټی کوو دا کوم دی دا کیدام چې دی نو د دې ځای نه کیدام نوم دی او وینئ د سوات ته ښکلی سیند کالام ته راځئ نہیں دا موسم څنګه دی یار او ځای کم لوک ورکوي شپه ورځ دلته پروت دی هی 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 واه منګورې د ګرمي دلته پاتې کوو یار د منګورې څه کوي د پېښور ګرمي دې ولیدې که نه بیا به حیران شي سوات خو سوات دی که نه ښه جي ملګرو مونږ د کالام په بازار کې ولاړ یو دلته مو یو ګاډي سره خبره وکړه سبا به ځو مهوډن ته شپه به مو په کالام کې او دی وایي بس که ولې بس او بس راځئ اوس خوراک کوو کالام کې او بیا به انشاءالله چې دی نو مهوډن ته ځو مونږ سره راځئ محبوب मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे कुछ दर्द है मेरे सीने में मुझे मस्त माहौल में जीने दे मुझे मस्त माहौल में जीने दे लाली استا باران خو سامان نه ولا کنه دغه ځکه دی ونی نشاته صحیح ده راځه نوی ده دا ټایم چې دی نو مونږ د کالام په ځنګل کې یو دا یو ګراونډ دی د کالام په یخنیانو کې خو دلته ډېره واوره پرته وي ته داسې مخکې ځه او دلته چې دی نو ډېر زیات ښکلی موسم هم دی مونږ روان یو بوتل مونږ نه پاتې شوی نو مونږ یې بوتل به دلته راوالو خوراک به دلته کوو بیا به تصویرونه وباسو ویډیوز به کوو شغل به کوو بیا که نه نه ده او بیا به د هغې نه پس چې دی نو شپه کوو او د کالام د رنګیني به درته ښیم د بازار رنګیني نو مونږ سره راځئ
زما باران کې ګل ته خوښې میانا ته د هغه شاخو ګیا را کلمه ډېره مینه بل څوک درکوي نه. او د کالام په ځنګل کې چې دا ګرم ګرم پولاو خوري، هاي هاي واه واه واه. زه بیا خبره وکړم خورزوي هر څه ډېر دي، هر څه ډېر دی. تسین به پکې راولې ورې یو ته نو داسې دی نو نوید اوس تب آزمایي کوي په خپله نښه باندې. خطا تللی دي ولکه دا ټایم دی موږ ونې ته خیږو او ونې ته خیږو څه کوو؟ سایکلینګ کوو او په هوا کې وضاحتونه او کوي نشم چې مې هر څه ګڼې هم هغه ښځې ملګرو څنګه تاسو وکتل ما او نوید سایکلینګ وکړو خو په هوا کې. ما چېرته کې په ځمکه سایکلینګ نه دی کړی، مطلب ما له چل نه راځي د سایکل، خو نن مې په هوا کې وچلوی. دا وګورئ شپې مې تر اوسه پورې رپېږي، ډېر زیات ایډونچر دی، ډېر ګران کار دی. ټیک ته نو چې کوئ نو مطلب کمزوري زړه والی مه کوئ. اوس د کالام په ځنګل کې یو، داسې یو میدان دی، خلک پکې کرکټ کوي، ډېر خلک راغلی دی. نو داسې ده چې دو تصویران هم وباسي او اوس ګاډي ته خیږو ځان له چېرته د شپې دپاره د هوټل غم کوو، هوټل ګورو ښه شانتې هلته به شپه کوو، بیا به سهار وځو د خیره سره. ما سره راځئ د کالام دا ویو درته ښیم، دا راسره هم وګورئ. او اخر دا چې مونږ ځان له واغستو روم دی، دې کې به شپه کوو، بیا به انشاءالله سهار ځو مهوډن ته. دا کوم هوټل دی دا ورته ووایه؟ ولې ولا فري ایډورټایزمنټ وکړو؟ بس یو هوټل دی په هغې کې به شپه کوو، سټې به کوو، بیا به سهار انشاءالله ځو مهوډن ته. دې ته وایي لیوني ملګرو. داسې کار دی چې د کالام یخ پخ موسم دی، د اوس نه د پکې غم کوي، خو دا غټ سړی دی د خپلې ګرمۍ سره ډېر. یاره د کالام دومره فضل ټاورې دي چې سیګنل بیخي راکاږي نه. دا د ډیوایسونه وګورئ سیمان 1000 روپیو خراب یې کړې په پیکیجونو باندې، او یو پیکیج کار نه کوي. دلته چې راځئ مخکې نه ځان له د پی ټي سی ایل یا د فایبر غم کوئ، ټیک ده. دلته کې دا حل دی، لیوني شو. او وټساپ او دا چې نه یې کتلی دا کار نه کوي، نو څه پې کوئ مړه پرېږدوه لرې که. 9:30 بجې دي ملګرو، او داسې قصه ده چې اوس په ځانه د ډوډۍ سیسټم په خپله کوو، اوس په ځانه په خپله پخو، ګورو چې څنګه پخلی کوو که نه. او داسې قصه ده چې اوس په دا غوښه کټ کوو. واز کوئ لکه دا واز کته روغه غوښه خو نشته یا واز کته دی دې پوهې که واز نری پټ پې راغلی دی، قسم دی چې دا چل کې وبه لګي. ښه ملګرو دا غوښه چې دی نو باندې ده او دو ورته انتظار کوي او د الله دې خیر کړي. دا کوکر ونه ډزېږي، د دوه اولنی ځل لی ما خو ډېرې پخ کړې دي، څه مسله نشته. او که دا خراب شو دا غوښه دا به ددلې هېڅ زمانه به هم د عزت یې نه یم خبر. یو خو ترې وګوره دا جوړي د دومره کړاو نه پس چې دی نو غوښه پخه شوه او ښکلې پخه شوه. ما تجربه چې ده نو کامیابه شوه، ستا خود زما ما ته اوبه ډېرې اچولې. دا به اوس خورو، ګورئ ورته نو بس ډوډۍ خورو او بیا وده کېږو، بیا بس دی ښه، نور ولاګ نه کوم.